د لغمان مرستیال والي د دولت شاه د ولسوال شهید سید شریف پاچا او د هغه د ساتونکي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په یادو مراسمو کې د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره، د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال، د بیلابیلو ادارو یو شمېر مسؤلینو، دیني علماو او قومي مشرانو هم ګډون درلود. لومړی مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د الله جل جلاله له دربار څخه د دولت شاه ولسوال شهید سید شریف پاچا او د هغه ساتونکي ته د جنت الفردوس او کورنۍ ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. ښاغلي مظلومیار په ولسوال سید شریف پاچا ترسره شوي بمي چاودنې د غندنې ترڅنګ په پیښه کې ټولو شهیدانو ته د مغفرت دعا وکړه او ټاپیانو ته یې د لوی الله جل جلاله له درباره د روح صحت هیله وکړه. د ولایت مرستیال ویل شهید سید شریف پاچا د سیمهیزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په موخه د دولت شاه ولسوالۍ سربیره د لغمان په بیلابیلو ولسوالیو کې د ولسوال په توګه په پوره میړانه او رښتینولۍ سره خپلو ولسونو ته خدمت ترسره کړی و. پاچا صاحب تقریبا څو کاله دلته موږ سره په کاري برخه کې په هره ولسوالۍ کې چې کاغه لیشنګ و کالینګار و که بادپخت ولسوال پاتې شوی دی او ډېر په اخلاص او متانت او شهامت او په صداقت باندې خپله وظیفه او دنده اجرا کړې ده. د لغمان د ولایت مقام کې نهایت راضي دی او موږ د لغمان د ولسونو نه ډېر مشکور یو چې دغسې علمي او بااستعداده شخصیتونه او کدرونه اجتماع او جامعې ته او د لغمان ولس ته د خدمت لپاره تقدیم کړي. الله تعالی دې دوی ته د زړه صبر ورکړي. د ولایت مقام سخت په دې باندې جګرخون او غمجن دی، په دې در کې د تاسې ټولو سره شریک دی. په دې در کې خدا واقعه او حادثه نه په دې ملک اولنۍ ده او نه به اخرنۍ. الله تعالی دې دغه د وینو بهیر په خیر سره نور ودري او دغه د روغې او جوړې او صلح کوم پروګرام چې روان دی الله تعالی دې د دې ټغر په دې ټول ملک خپور کې چې امن راشي، ثبات راشي او قلاري راشي. مرستیال والي د هغه ترسره کړیو خدمتونو ستاینه وکړه چې د خپل ژوند په دوران کې د لغمان شریف ولسونو ته ترسره کړي وو او د نوموړي مرګ د لغمان لپاره ستره ځای وبلل او زیاته کړه چې د مرحوم سید شریف پاچا یاد به تل له دوی سره ژوندی وي. په ورته مهال د شهید سید شریف پاچا د کورنۍ په استازولۍ د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال، لغمان مرستیال والي او د جنازې له نورو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې له دوی سره ګډون وکړ. زه د شهید پاچا صاحب د کورنۍ په نمایندګۍ د تاسو ټولو درنو حاضرینو مسلمانانو متدینو خلکو نه مننه کوم چې د مرحوم سید قابل شاه پاچا چې د ټول لغمان استاذ پاتې شوی د هغه له کورنۍ سره مو په دې غم کې ځان شریک او د دې جنازې ته راغلی او د تدفین په مراسمو کې مو برخه واخیستله. الله دې تاسې ته اجرونه درکړي، عزتمند اوسیږئ، هر قدم مو د میزان په تله کې درته الله پاک حساب کا، د نیکیو د حسناتو په تله کې خدای مو ژوندي لره. دا دو جنازې دوستانو چې زموږ او ستاسو په مخ کې پرتې دي دا مسلمانانو مجاهدینو مهاجرینو دي، د مهاجرینو او د مجاهدینو اولادونه وو. الله دې په دې رحم وکړي. چا چې دغه ظلم ناروا کړي لکه به ماوین صاحب چې ویلې د دې حساب الله ته سپارو. الله عزیز ذو انتقام ده، هغه به خپل حساب او خپل انتقام هغه ورناخلي. یاد دې وي چې پرون له غرمې وروسته د دولت شاه ولسوالۍ پر ولسوال سید شریف پاچا د سړک غاړې مین چاودنه کړې وه چې په نتیجه کې د ولسوال په ګډون 3 نظامي ځواکونه شهیدان او 2 نور ټپیان شوي ول.